عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نعمتان دو نعمتونه دي چې ډېر عظیم نعمتونه دي. نعمتان من نعمتان عظیمتان ډېر لوی نعمتونه دي. مغبون فيهما كثير من الناس چې په تاوان کې پریوتی په دې دواړو نعمتونو کې ډېر د خلکو نه یعنی په دې دوه نعمتونو باندې ګټه پکار وه. د ګټې په ځای خلک راولګېده په دې کې غبن وکړلو او هغه خپل سر یې پکې وبیللو. هغه دوه نعمتونه کم دي چې خلک یې قدر نه پیژني. الصحه یو روغ بدن دی صحت، دویم والفراغ او فارغ وخت سړي سره ټیم وي فراغتي. رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته 15 سیزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګاڼه. په هغې کې دا ذکر کړی دی چې دا خپل صحت دی مخکې د بیمارۍ نه غنیمت وګاڼه. بیا چې باندې بیماري راشي بیا به چېرې زه روغ ویم ما به دا نیکي کولی دا به مې کولی. اوس درله الله رب العالمین روغ صحت درکړی دی نه فایده واخله. نو په صحت په حالت کې انسان ډېرې نیکۍ کولی شي په نسبت د دې چې بیمار شي. چې بیمار شي خپل فرض چې وکړي دا هم پوره او چې کله انسان په صحت روغي هغه بیا قلارې ولاړي بس بدن یې روغي برابري د الله عبادتونه کوي د الله بندګۍ نه کوي. بل فارغ وخت دی. زمونږ د وخت د خلکو صحتونه هم په فضولیاتو کې مبتلا دي او فارغ اوقات هم برباد. د فارغ اوقاتو نه څه فایده وانه خستله چې هغه قیمتي کړي او دغه رنګه په یو کار کې صرف کړي. نو خپل فارغ اوقات او صحت د دې نه فایده اخیسته پکار دي. اوس دا موږ له الله رب العالمین په دې رمضان کې دا لږ لمحات پاتې شو دی راکړی دي. نو په دې کې چې چا سره ټیم وي پکار دار چې دا ضایع نه کړي. دا بعضې کسان موږ ګورو ته چې فرض وشي شاته هسې ولاړي سال ته پراته ګپ لګي او دا بدبخته دي په مسجد کې چې کوم دلته جمع ولاړه ده خو یا دلته شریک شه یا که چېرته خپل قرآن وي نو هلته لاړ شه هلته خپل قرآن ووایه ودرېږه که چېرته خپل قرآن دې شروع کړی نو که نه بیا دلته ودرېږه. د دې په ځای باندې جومات ته راغلی هلته ناستې قلارې فضول خبرې کې خپل اوقات بربادې نو دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د انسان بدبختي چې د هغه دا وخت روان دی او دته د سره احساس نه کېږي. دته دا پته نه لګي زما وخت او زندګي روانه ده. بیا د رمضان لمحات تی روان دي. دا خو چې په قبرونو کې څوک پراته دي هغوی ته د دې پته لګېږي. نو روغ صحت د دې قدر پکار دی او د فارغ وقت په نیکو کارونو کې صرف کول پکار دي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها فرمای أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې قیام کو وبدرېده حتی تر دې پورې تتفطر قدماه چې دواړه خپې مبارکې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وچاودلې. د ډېر ودرېدو د لاسه به د خپې وچاودل قدمونه به وچاودل. فقلت له نو ما ورته ویلې د رحم د وجنه لم تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اذا الله رسول دا کار ولې کوئ چې دا دونه تکلیف په ځان باندې تېروئ او حال دا دی چې الله رب العالمین تاسو ته مخکني رستني ټول ګناهونه معاف کړي دي. یعنی الله رب العالمین د ګناهونو نه پاک ګرځولي تاسو چې ګناه دې شته دی نه تاسو له خو لږ عبادت هم فایده درکوي. ځکه زموږ عبادت چې دی منګه خو چې عبادت کوو نو چې لا خپل ګناهونه په وره جوړ ډېره ده پاتې لا دا چې درجې په حاصل کړو. دا به چېرته خوش قسمته سړی په موږ او تاسو کې چې دی لا عبادت وکړي او درجې اوچتېږي. زموږ خو ګناهونه دونه ډېر دي چې علم پې ګناه ماف کړه دا ډېره ده. او پیغمبران چې نو د هغې وخت په وخت نیکي سوه کېږي هلته ګناه یې نشته دی. داسې خو نه ده چې عبادت وکړي او ګناه به یې پرې معاف کېږي. د هغې ټوله نیکي او نیکي جمع کېږي په بره روان دي هغه. پاتې شو موږ تاسو کله لاندې غورځېږو او کله راوچتېږو کله لاندې غورځېږو کله راوچتېږو موږ ګډوډ روان یو.
نو موږ له ځکه عبادت ډېر پکاري هر وخت عبادت پکار دی نو عائشه رضی الله عنها ورته دې لپاره دا خبره وکړه چې چونکې ستاسو خو ګناه شته دی نو چې لږ عبادت دې وکړم نو ستاسو خو په مرتبه ډېر اوچتېږي نو لږ عبادت هم کافي دی که نه قال د الله نبي وفرمایل افلا احب آیا زه دا نه خوښوم ان اکون عبدا شکورا چې زه دې شم بنده شکرګزار مطلب د دې دا دی چې الله رب العالمین ما باندې دا نعمت کړی دی چې زما ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي دي او زه یې پاک ګرځولی یم مخکې وروستو ګناهونه مې نشته د دې الله رب العالمین د دې احسان شکر په دې عبادت ادا کوم او د شپې په دې قیام ادا کوم دې وجه نه کوم انسان چې د شپې قیام کوي منځونه کوي الله رب العالمین ته سجدې لګي دا اصل کې شکرګزاره بنده دی دا شکرګزاره نه دی چې یو شکر ډوډۍ وخوري او الحمدلله مونځ مه پیژنه بېلمازه ګرځه ناول مردار او د بېلمازه سړي ګوره روژه هم فایده نه ورکوي دا یاد وساتئ دا مسله ټول علماو لیکلې ده کوم انسان چې بېلمازه دی هسې خولې ته غریب کوری اچولی دی بله سزا ده چې الله یې وله ورکوي په دې دنیا کې چې د سهار نه ماښامه پورې لازان وږی کړی دی ده ته روژې څه پیدا ده ته بېلمازه یې ځکه چې یو سړی مونځ نه کوي د دې اسلام او ایمان نشته د الله نبي فرمایي دا د پیغمبر فتوا ده نو چې ایمان دې شته دی نو دا روژه خو د ایمان په بنیاد نیولی کېږي دا روژه تا په څه شي نیولی ده هسې خلکو سره سیالي کې که نه هسې دغه کې لګې د معاشرې سره موافقت کې لګې نو دې وجې نه دا عجیب خبره ده چې سړی د منځ اهتمام کوي د ټول دین ودرېږي ځکه دا خو د دین ستن ده د الله نبي فرمایي که نه ستن دې چت ته اړمه شوي نو چت پې ولاړ وي چې ستن دې وغورځوله چت غورځېږي نه ودرېږي نو دې وجې نه دا ډېره ضروري خبره ده چې انسان د الله عبادت وکړي په منځونو په سجدو د الله شکر ادا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته شکر ویلی دی اگر چې په ژبه باندې به الحمدلله وي خو عملي شکر دا دی چې د الله عبادت به کې منځونه به کې متفق علیه دا د بخاري مسلم روایت او د آخري حدیث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة رضي الله عنها فرماي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت مبارك داو إذا دخل العشر چکل با آخری لس شپې د رمضان داخل شوي نو احیا اللیل شپه به بیرونه ولا ټوله باقي شپو کې به د نبی علیه السلام معمول داسې نه چې ټوله شپه خوب ونه کړي او ولاړ عبادت وکړي خوب به هم کو او عبادت به هم کو داسې به کول ځکه چې ډېر صحابې داسې منع کړي د دې نه ګڼ روایات دي د مختلفو صحابو واقعات چې ټوله شپه به عبادت کو نبی علیه السلام ته خبر شوی دی هغې رټلي داسې مه کوه ستا د سترګې په تا حق دی د نفس حق دی د اهل حق دی د میلمه حق دی دا ټول حقونه به ادا کړې دا نه چې یو طرف ته متوجه نو ټول دین د نه پاتې داسې به نه کې سیوا د رمضان نه چې د رمضان د آخري عشره کې به نبي علیه السلام بلکل ټوله شپه خوب نه کوو په دې کې به قیام کوو نو د الله د نبي طریقه به دا وه شپه به یې رونه کړه و ایقظ اهله او خپل اهل به راپاسوو د خوب نه خپلې بیبیانې به راپاسولې چې خوب مه کوئ عبادت وکړئ وجد وشد المئزر او ډیر محنت به کو په عبادت کې خپل کمربند به کلک کړلو خپل کمربند به کلک وتړلو لنګ د الله د عبادت لپاره به ځان تیار کړلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اخیری عشره کې دا معمول او اخیری عشره چې دا سبا د نور پریوتونه بعد به شروع کیږي ان شاء الله تعالی او په دې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف هم کوو اعتکاف به کوو اعتکاف مقصد د ځان بندول د الله د عبادت لپاره د الله په کور کې سړی د الله په کور کې ایثار شي او د الله عبادت کې د سره زړه کې نورانیت راځي او بل د زړه په الله تبارک وتعالى باندې راجمع کیږي زموږ زړه خو خور ور شوی دی څه په بازار کې پروت دی او څه په بل ځای کې پروت دی او څه په بل ځای کې پروت دی او څه په بل ځای کې په فتنو کې ایشلی شوی دی د دې فتنو نه ایله راټول شي په الله تعالی باندې دا زړه چې کله سړی په مسجد کې او د الله عبادت وکړي او د الله بندګي وکړي او په پوره هغه شرایطو باندې وکړي کوم شرایط چې په حدیث کې ذکر دي او آداب د اعتکاف دپاره او هغه مقاصدو دپاره یې وکړي نو الله تبارک وتعالی دله دغه فضیلتونه ورنصیب کوي بل د اعتکاف والو دپاره غټه فایده او د خوشحالۍ خبره دا چې د لیلة القدر عبادتو ته الله ورنصیب کوي ځکه چې هره شپه راپاسېږي دغه 9 لس شپې کله 9 شي کله لس شي چې میاشت د
10 خو لس شپې جوړ شي او کله کم 10 شو نه شي. نو په دې کې دا فائدې چې انسان پکې د ليله القدر عبادت لپاره هر وخت برابر بیداری، ځکه چې ماحول جوړي ټول ولاړین دې مسره ولاړی، کوم عبادت چې عام شي اجتماعي شي د آسان شي. اوس چې کله ګوره دا روزه څنګه 13 شو کنه به موږ نفلي روزه نشو نیولای، چته یو نیم کس به چې وبېنی سي ځان عادت کړی مخکې ډیره ګرانه ده. په دې روزه کې راته یو میش ټول رمضان نیول آسان شي، ولی کار اجتماعي شي. شی چې کله اجتماعي شو ټول خلک کې ډیر خلک نو کار اسانيږي، او چې ته یوازې کې دا به ګرانه هغه به ډیره مجاهده او زور غواړي. نو په دې اعتکاف کې دا فائدې چې ډیر مرګري عبادت کوي نو به مو سره پاسيږي. ځکه مرګري ولاړ دي قاری سي مخکې شوی قرآن وای 2-3 سپاره وای د مو سره پکې ولاړ. نو په دې کې وساغه د ليله القدر قیام او د هغه دعاګانې دا ورته ور نصیب شي، دا غټه فائدې. او نورم په ډیر فواید دي چې دعاګانې د الله نه غواړي، شرعي حوایج دي چې هغه د الله رب العالمین نه غواړي. او د الله نبی فرمای چې د صائم د روزدار دعا الله رب العالمین نه رد کوي. 13 جمعه دعا حدیث تاسو ته ما ویل چې باغی کې نبی صلی الله علیه وسلم کوم کسان ذکر کړیو چې دا غي دعا نه رد کیږي، یو پکې صائم دی چې تا روزه نیولي او دعا وغواړي، خاص کر چې د افطاری په ټیم کې به وغواړي چې اخیری ټیم دی د الله لپاره د ټول ورځ په ځان باندې لوګ او تند تیرا کړه، او دی وخت کې ستا حوایج دي او هغه ترایات کې الله رب العالمین ته پیش کړي. الله رب العالمین ستا د حاجتونه پوره کوي او هغه ډیر فضل او رحم والا ذات دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر